بسم الله الرحمن الرحیم. نوروز باستانی و سال جدید هجری شمسی امسال با ماه مبارک رمضان همگام فرا می رسد که با مناسبت این بخت دوگانه تبریکات قلبی خود را در کنار خواهران و برادران افغان و همه مسلمین و مسلمات جهان نیز تقدیم می دارم. هیلمنیم زموږ عبادتونه په الهي دربار کې ومنل شي او د هغه ستر ذات د مرحمتونو لایق وګرځو. نوروز آیامي و رمضان اوی مبارک. پسرلی سږ کال له ځانه سره دا زیری هم راوړي چې د وچکالي د منځه وړلو لپاره زموږ دعاګانې انشالله الهي دربار کې منظوري شوي او ځکه د نوروز دا راتګ په نیک فال نیسم چې خدای کول راتلونکې میاشتې او کلونه مو د پریمانۍ، هوسایۍ، آبادۍ او سرلوړۍ وختونه شي. هغه څه چې په دې مبارکو شپو ورځو کې بیا تاکید غواړي دا دی چې خپل شخصي، اجتماعي او ملي ژوند او له نورو سره روابط په واقعي معنا په هغو اصولو بنا کړو چې زموږ ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وروستۍ خطبه کې چې حجة الوداع ده د لنډو، واضح او راهنمودي هدایاتو په شکل موږ ته میراث پریښی دی. در حجة الوداع است که ما به عنوان مسلمانان فلسفه اصلی اسلام را میابیم. در آن جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم هم به مسائل فرد پرداخته و هم اجتماع، هم کانون خانواده را به رعایت حقوق زنان مبتنی دانسته و هم احترام به حقوق انسان را به عنوان فرد توصیه کرده است، هم مساوات بین افراد را اعلام کرده است که تنها به تقوا امتیاز می‌یابند و هم علیه تعرض و جان و مال دیگران هشدار فرموده است. دغه ده زموږ د ژوندانه اصلي فلسفه، زموږ د تمدن معیار، زموږ د پوهې محرک چې تر هر چا وړاندې پکې د حقونو ملکیت، عقل، اهلیت او ژوندانه مسئولیت حق شوی او پوخ شوی دی. د همدې فلسفې له مخې و چې د نړۍ لومړنی تحریري اساسي قانون زموږ ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې چې د ظالم له شره پناه وروړې وه ترتیب، اعلان او یو د عادل نظام اساسات کېښود. در ماه مبارک رمضان مخصوصا لازم است تا به تمام هدایاتی که به این ارتباط در قرآن شریف آمده است توجه نماییم. در آن به صراحت تأکید شده است که همدردی با یتیم و مسکین و ابن سبیل که به مسافر اشاره می کند دروازه جنت را می گشاید. مناسب خواهد بود که در اینجا از تمام هموطنان خاصتاً دیاسپورای ما برای همبستگی و همدردی دوامدارشان با خواهران و برادران نیازمندشان در داخل افغانستان به خصوص مساکین، یتیمان، یسیران، بیوه‌ها و خانواده‌های شهدا ابراز امتنان کنم. د روژې په دې بختورو شپو کې دغه راز غواړم د اسلامي ملکونو وضعیت ته هم یو لنډ نظر وکړو. نن په هغوی کې څو ډولونه وینو. لومړی هغه ملکونه دي چې د پرمختګ، ثبات او ودې حالت لري. په اسلامي نړۍ کې اوس داسې ممالک شته چې د مثبت ودې، مشترک ژوند او سیاسي ثبات مثالونه دي چې دا د شکر ځای ده. دویم هغه ملکونه دي چې په وینو ککړ د نیابتي جنګونو میدانونه دي او د بربادۍ د وسایطو نندارتونونه. وینه روانه ده، وینه کلونه کېږي چې روانه ده او ضرورت د دې لري چې له دې نه عبرت واخلو. دریم هغه ملکونه دي چې د منفي ثبات خاوند دي او ځکه له بحران نه بحران تلویږي. یو بحران چې ختم شي بل راشي.
او له بده مرغه ثبات خواته نځي. دا هم د ژور تفکر لپاره کافي مواد په لاس راکوي چې ځان پکې وویني. او څلورم، هغه څه چې نن د ټول اسلام له زړه وینې تویوي، غزه او فلسطین. پوښتنه دا ده چې ولې دا توپیرونه شته؟ زما ځواب دې ته ډېر ساده ده. د پرمختګ، ودې او ثبات خواته روان ملکونه په ملي روایت ولاړه لازمي اجماع لري. د مشروعیت خاوندان دي او په همدې له نورو فرق کوي. د دویمې او درېیمې ډلې هېوادو کې دا اجماع او دا تګلارې نشته. د ژوند لاره یې معلومه نه ده او ځکه تل په وینو ککړ او خوار او بې وزلي وي. دلته یو بله خبره هم موجوده ده چې باید ورباندې اعتراف وکړو. ټول اسلامي امت د احساساتو او عواطفو له نظر نه ګډ ده. د مسلمانانو عواطف یو دي، خو کله چې د ملي ګټو خبره راشي هر یو خپله لار لري او موږ افغانان هم باید په خپلو ملي ګټو فکر او عمل وکړو. در تجلیل از نوروز که تجدید زندگی طبیعت است، یادآوری این نکته هم بیجا نخواهد بود که انسان به عنوان خلیفه خداوند در روی زمین و آنچه به وی به امانت گذاشته شده بود، یعنی زمین، چنان آسیب رسانده و خیانت کرده که بدون یک تلاش منظم برای تلافی آن تجدید زندگی طبیعت به شکلی که می شناختیم دیگر دشوار خواهد بود. صدمه ناشی از این گونه فعالیت‌های بی سر و سامان خلیفه‌های ناخلف در گوشه‌ها و اکناف جهان بر کشورهای نظیر افغانستان که تقصیر اندک در ایجاد این فاجعه محیطی دارند خیلی جدی، سنگین و حتی کمتر قابل جبران است. اصطلاح تغییر اقلیم اهمیت و عمق فاجعه گرم شدن سرسام آور هوا را بازتاب داده نمی‌تواند، بلکه تلاش است برای پرده‌پوشی تخریبات که به اثر فعالیت‌های بعضی‌ها بر زمین و اقلیم آن وارد شده است. ما در کشور خود صدمات ناشی از گرمای هوا را با پوست و گوشت خود احساس می‌کنیم. بنابراین نیاز است تا منابع طبیعی ما، سرمایه‌های ما، خاصتاً آب، خاک، چراگاه‌های ما به صورت اساسی تنظیم مجدد شوند و الا خدای ناخواسته آینده خیلی تاریک از جهت محیط زیست، خاصتاً کمبود آب، از بین رفتن مزارع، منابع غذایی و جنگلات با تنوع زندگی آن در انتظار است. هر ملک له دې بحران سره د مقابلې برخه کې د خپلو اقداماتو مسؤل ده، اما هیڅ دا ډول اقدام له بین‌المللي او منطقوي ملګرتیا پرته بریالیتوب ته نه رسیږي. او د دې لپاره چې منطقوي او بین‌المللي برنامو او اقداماتو باندې یووالی ولرو، نظامونه مشروعیت ته ضرورت لري. د چاپیریال له بدلون سره د مقابلې لپاره نړیوال مالی او تخنیکی امکانات شته، خو له دغو امکاناتو استفاده په دې اړه لري چې د نظام مشروعیت ترلاسه کولی شو او که نه. آنچه در این روزهای پربرکت از شادی و مسرت بهاری ما می‌کاهد خاموش ماندن زنگ مکتب‌های دختران است که همساله در این شب و روز با یک روحیه اعتماد به نفس در گوشه‌های مختلف کشور به صدا در می‌آمد و من شخصاً نواختن آن را از خاطرات مسرت بار خود به حساب می‌آورم. اما افسوس که اینک بیش از 1000 روز است که دختران ما از آموختن دانش که حکم قرآن و پیامبر بزرگوار اسلام است محروم ماندند. ادامه این حالت هم زجر دهنده و هم برباد دهنده آینده کشور است که باید هرچه زودتر پایان یابد. خب په عین حال کې دا یادونه هم ضروری ده چې د هلکانو تعلیم هم سره دی تجاری دی د نصاب او تعلیمي نظام له پلوه نور بهبود ته اړتیا لري، ځکه اوسنی نصاب د طبیعي او انساني سرمایو د معثر او دوامدار استفاده اړتیاو ته ځواب نشي ویلی. په دې نوي کال کې دا ټینګار بیا ضروري بولم چې زموږ ګران هېواد
همدا اوس تر هر څه زیات یو مشروع، عادل او داسې نظام ته اړتیا لري چې ولس له مایوسۍ او بېوسۍ وژغوري او د 2040 کال لپاره چې د معاصر افغانستان د جوړېدو 300 کاله پوره کیږي او تر هغه وروسته پړاو لپاره د ژوند لاره وروښیي. زه له دې فرصت نه په استفادې له ټولو غواړم چې د عبادت میاشت کې د ولس په خدمت او د حضرت پیغمبر د وروستنۍ خطبې په ارزښتونو باندې فکر وکړو، سوچ وکړو، زړونه سره یو کړو او دې نتیجې ته ورسیږو چې نفاق ختم کړو، یووالي ته ورسیږو او د ژوند یوې تګلارې ته ورسیږو چې د ټول ولس خیر پکې وي او د هغه ملکونو قطار کې ودرېږو چې مشروعیت، ثبات، پرمختګ او ودې خواته روان دي، نه د هغو ملکونو په ډله کې چې په وینو ککړ دي او یا له بحران نه بحران ته ځي. تل دې وي افغانستان، یشسن افغانستان، زنده باد افغانستان.